افراسیاب خټک یو ځل بیا په پاکستان باندې اور بل کړ. پاکستان یې له 0 سره ضرب کړ. دا چې افراسیاب خټک تازه څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افراسیاب خټک وایي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت پر ضد موازی حکومت کېنولی. په کوزه پښتونخوا کې د ملي عوامي ګوند پخوانی مشر غړی او د پاکستان پخوانی سناتور افراسیاب خټک د پاکستان پوځ په افغانستان کې ولسواکي نه غواړي بلکې ټوله لاره طالبانو ته خلاصول غواړي. افراسیاب خټک له امریکا غږ سره په فیسبوک لایف مرکه کې وویل د طالبانو مربیون پاکستانی پوځ مشران پر دغه ډله بشر نفوذ لري او دغه هیواد د افغانستان د نظام پر ضد د طالبانو یو موازی حکومت په اسلام آباد او کویټه کې کېنولی دی. نوموړی وایي پاکستان په افغانستان کې له ولسمشریزو ټاکنو سره خوشحاله نه دی بلکې خپلې ټولې د امید هګۍ د طالبانو په ټوکرۍ کې اچولې دي او د هغوی د بیا حاکمولو خوبونه ویني. اوس د اقتصادي همکاریو زمانه ده خو پاکستانی پوځ هر څه د جیو ستراتیژیک زاویې ګوري او اوس په دوی کې هم اختلاف دی. ځینې طالبان واک ته رسول غواړي، ځینې وایي چې نه یوازې دوی حکومت کې شامل کړي ځکه بیا که دوی افغانستان کې واکمن شول پاکستان کې به د پخوا په څیر طالباني تحریکونه وده وکړي. نوموړی وایي د پاکستان حکومت په نااعلان شوي ډول له مودو راهیسې د پوځ له لورې چلول کیږي او دوی یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم ولسواکي نه غواړي. پاکستان د افغانستان د ستراتیژیک عمق سیاست نه دی پرې کوي. دوی افغانستان ته داسې جنگي ماشینونه جوړوي چې په سیاست نه پوهیږي. مجاهدین او طالبان همداسې خلک دي. حتی طالبان 2 ورځې اوربند نشي اعلانولی نو دوی به سیاست باندې ښه وپوهیږي. افراسیاب خټک د طالبانو د سولې په اراده هم شکمن دی او وایي دا خلک په سیاست د نه پوهېدو له ډاره له جګړې او تشدد څخه راوتلی نشي. طالبان له تشدد څخه راوتلي نه دي، ټوله اتکا به یې جګړه ده. که طالبان جدي وای دوی به سیاست زیات کړی وای. کومې سیمې چې تر کنټرول لاندې دي هیڅ به یې پکې نه و کړي، نه یې د ولس زړه ګټلی. طالبانو ته بله طریقه نه ورځي، دوی فقط جنګ زده دی. مجاهدین هم په سیاست کې کامیاب نه و. ښاغلي خټک د روانو مذاکراتو له چوکاټ سره هم مخالفت وښود او زیاته یې کړه په دې مذاکراتو کې طالبانو دولت حاکمیت نه دی منلی او هم یې تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.